اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. درس العقائد وام سبق دی سورلسمه عقیده د چې موږ تاسو یې نن بیانوو. هغه دا عقیده ده چې موږ اهل سنت والجماعت یعنی څلور مذهب علما د اهل سنت والجماعت څخه مراد د څلور مذهب اتفاق دي. هغه علما چې په څلور مذهب کې او په څلور طریقتو کې داخل علما دي، دا عقیده لرو چې د بندگانو د افعالو خالق او مرید الله پاک دی. کم کارونه چې زه ورته کوو د بندگانو افعال چې دي، خالق هم الله تعالی دی، اراده هم الله تعالی کی. مرید معنا اراده کوونکی. زما وستا افعال هم د الله تعالی په اراده کیږي او الہ العالمین پیدا کیږي. هر څه په دنیا کې چې څه مخلوقات دي، که مخلوقات دي که د مخلوقات دي، دا ټول اصلي حقیقي خالق الله تعالی دی. زم الله تعالی پیدا کړی، تاسو الله تعالی پیدا کړی. بیا چې موږ تاسو الله تعالی پیدا کړو، اوس چې زه یو کار کوم ام الہ العالمین پیدا کېدل د الله تعالی کار دی. چې تاسو کوی ام الله تعالی پیدا کړي. او مرید هم الله تعالی دی. مرید دا معنا اراده کوونکی. د دې ټولو افعالو د بندگانو اراده چې کړې ده الله تعالی کړې ده. الله تعالی په ازل او تقدیر کې چې موږ ته تیر کړل اراده د دې کړې ده چې په دغه کال باندې، په دغه میاشت کې، په دغه شپه کې، پر دوه وخت باندې به دغه طالبان سره یې کېږي د سبق بوایي. د دې اراده الہ العالمین په ازل کې کړې وه. اوس د الله تعالی د ارادې موافق موتا روان دي. خدای تعالی جزه د ارادې مخالفت نشي کولی. څنګه چې الله تعالی اراده کړې او موتا پر هغه لار باندې روان. یو خدای الله تعالی خپل افعال دي چې الله جل جلاله کوي، دا هغه خالق هم الله دی، فاعل هم الله دی، مرید هم الله دی، ځان دی. یو زما واست افعال دي. ګور دا د بندگانو د افعال خالق او مرید الله پاک دی. مرید معنا اراده کوونکی. ما ته چې کار کوی په اراده او کې اراده کوي چې دا کارو د الہ العالمین مخکې اراده کړې د خالق مل تعالی پیدا کړی ده. او کاسب او فاعل بنده دی. کاسب معنا کار کوونکی، فاعل معنا فعل کوونکی. دا څوک دی؟ بنده. د بندگانو د افعال فاعل بنده دی، کاسب بنده دی. یعنی کوی زوته کوي الله تعالی نه، پیدا کوي الله تعالی. دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده. یعنی هر څه افعال د بندگانو چې دی هغه په اراده د الله پاک کړل کیږي. څه افعال چې موږ کوو د الله تعالی په اراده دي، لیکن کوي بنده الله نه کوي. شرح العقائد کې 4 صفحه کې دا مسئله ذکر ده. موږ تاسو د عقاید کتاب ښه دوی ډلې ګمراهانې سوي دي په دا مسله کې. اهل سنت والجماعت په مابین کې روان دي. یوه ډله پر یوه طرف ګمراهان سول، بله ډله پر بل طرف ګمراهان سول. یوې ډلې ته وایي معتزله چې شیګان ورته وایي. معتزله هم ګمراهان دي په دا مسله کې. معتزله وایي د بنده د افعال خالق بنده دی، خدای نه دی. موږ خو څه ویله؟ موږ خالق څوک دی؟ الله تعالی دی. دی وایي یا خالق بنده دی. یعنی دی وایي دا بنده چې یو کار کوي پیدا کوي هم بنده، خدای نه دی پیدا کړي، بنده پیدا کړي. موږ خالق کل شی، الله د هر څه خالق دی. نو په هر څه کې زما او ستا افعالم ټول راغلل. قرآن پاک آیاتونه په دې باندې مکرر ځایونه ګواه دي. نو دی وایي یا د بندګانو د افعالو خالق بنده دی. موږ وایي نه دی بنده، الله تعالی دی. یعنی دی وایي کاسب خې دی بنده، فعل خې بنده کې، خو موږ هم وایي چې کسب بنده کې، خو خالق هم بنده دی. په جانب مقابل کې دا ته وایي معتزله. پر بل طرف کې به نور سره ګمراهان سول، هغه ته به وایي جبریه. جبریه به څه وایي؟ هغه وایي خالق الله تعالی دی، کاسب هم الله تعالی دی، بنده کاسب هم نه دی، کوي هم خدای، بنده نه کوي. معتزله وایي نه خدای پیدا کوي نه خدای کوي. جبریه وایي
هم یې خدای پیدا کوي هم یې خدای کوي دواړه ګمراهان موږ څه وایو موږ پیدا کوي خدای کوي بنده ګوره موږ سره مابیز پیدا کېدل موږ وایو چې الله یې پیدا کوي خو کول یې موږ بنده یې کوي پیدا خدای تعالی نه بنده یې کوي پیدا کوي الله تعالی دا دواړه ډېرې ګمراهان دي که څوک د خلق نسبت بنده ته کوي چې وایي خالق یې بنده دی دا هم ګمراه دي که څوک د کسب بنده الله تعالی ته کوي چې وایي کاسب یې بنده دی دا هم ګمراه دي موږ تاسو په دې علاقو کې یو ډله ده هغه ته وایي تبلیغیان د تبلیغیانو کې د اکثرو عامیانو خلکو د وختو څخه بلکې عامیان یې څه کوي ملایانو یم په کتابو کې بعضو لیکلي دي د زمانو څخه دا وایي هر څه خدای کوي بنده هیڅ نشي کولی دا د ګمراهي عقیده ده داسې به نه وایي چې هر څه خدای کوي و هر څه د الله تعالی په اراده کېږي د الله تعالی بې ارادې څه نشي کېدلی داسې مه وایي چې هر څه الله تعالی کوي الله تعالی نه کوي بنده کول خدا فعل ته وایي کول دا کسب ته وایي موږ تاسو یې کوو کسب کوو فعل کوو الله تعالی چې کم کسب چې الله تعالی ته چې زموږ د بندگان د کسب نسبت کېږي هغې د خلق دی د ارادې دی الله تعالی یې پیدا کوي الله تعالی یې اراده کوي الله تعالی نه یو ګورې دا دی د زموږ تاسو افعالو ته ویل کېږي فعل موږ دا د بنده فعل خو د الله تعالی ته چې نسبت وسو بیا فعل ورته وایاست چې شي او منیت المصلین ابو المنتهی کې چې وګورئ دا مسله سته فعل الله تعالی ته نسبت وسو فاعل دی منده ته نسبت وسو فعل داسې به نه وایي چې دا د الله تعالی فعل دی و دا د الله تعالی فعل دی او که بندگان ته نسبت وسو دا وایاست و دا د الله تعالی فعل همدا د بندگانو فعل نو ډېرو مشرانو یې دا لیکلي دي د تبلیغیانو بلکې خپل مشر لوی مشر حاجي عبدالوهاب چې د دې مشر مړ سو دلته زما سره ملفوظات پروت دي تبلیغي جماعت اکابرینو ملفوظات ما سره پروت هغې کې دوه درې ځایه ما نښانې کړي دي حاجي عبدالوهاب لالا خلکو ته وایي دا عقیده جوړه کړي د دنیا در کونج یې ورسوي چې هر څه الله تعالی کې مخلوق څه نشي کولی ګوره د ګمراهي عقیده هر څه چې الله تعالی کې ګوره د مخلوق په کار وي نو مخلوق خو غلاوې کوي که نه کوي نو بیا به سړی چې ته هر څه الله کوي نو بیا به څه وایي نعوذ بالله غلا ما الله ته نسبت کوي نو خو ګناه کېږي زه لمونځ کوم که ته وایې چې لمونځ الله تعالی کوي دا خو د ګمراهي خبره یو سړی بې غلا کوي که ته وایې چې غلا م الله تعالی کوي دا خو د ګمراهي خبره دا خو د کفر خبرې سړی به کافر کېږي نو داسې مه وایې چې هر څه الله تعالی کېږي هر څه د الله تعالی په اراده کېږي او دا یې عامو خلکو ته پر ژبو ورکړې وه اوس یو څه پوه سوي دي د ملایانو په مخه کړل یو څه راغله څه لارې ته اوس راغلي پخوا څه یې ټولو دا ویل ښه د پیر آغا د الله تعالی شهادت قبول زه و جناب پیر آغا صاحب ملکیارو کې یو مسجد کې میلمانه وو وجه مولوي محمد اعظم صاحب نمیر دغه مسجد تبلیغیان راغلي وه غرمه وه موږ چې ډوډۍ وخوړل بیا ډوډۍ بعد دی چای پخې کړه موږ چای کولې تبلیغیان صاحبانو امیر صاحب یې رالي هلته پر هګۍ باندې لږ چای شولې هغه صاحب ورته ولته راسه پیر آغا صاحب پېښوری و سپین ږیری سړی و چې رالی پیر آغا صاحب ورته وویل تاسو څه شته راغلي یاست ول تبلیغ کوو جي نو هغه ورته ویل ستاسو مشر څوک دی ول زموږ مشر خو حاجي عبدالوهاب صاحب و حاجي عبدالوهاب صاحب تاسو ته څه ویلي دي وایي څه چم کوي ول بس موږ ته یې دا ویل دي چې هر څه الله کوي مخلوق څه نسي کولی نو پیر آغا صاحب د شنو چایو یو داسې چاخورۍ وه د ډبرو د خاورې جوړ و زما یست یاد ده دا چاخورۍ داسې راپورته کړې ورته ویې نیول غوړه پېز نیوکې ول دا چای چا وڅښلې زه یې څښم چې الله تعالی څښي تو خو هر څه الله تعالی کوي دا چای څوک څښي هغه خو ډېر بلاوي خلک یې ښه بیا د ما بعضې خورا پاخه کوسمادران پکښي نو هغه دستي ورته وایي هغه تبلیغي امیر صاحب ورته وایي پیر هغه ته وایي وایي موږ ته امیرانو دا هم ویلي چې د ملایانو سره به خبرې نه کوو نو په خبره کې بند شو بس ملایانو سره به خبرې نه کوو یا چې خپله کفري عقیده ده که ګمراهي عقیده ده که به هر څه ناروا او مردار پاشله فاش یستې د ملایانو په قول مه کوي مقصد دا دی عوام خلک یې ډېر په دې دوکه کړي ښه اوس یې لا بعضو یې زده کړي دي ورښولي دي د ملایانو خاص کر پېښور کې شهید شیخ الاسلام شیخ غلام حضرت غلام تقبله الله پر دې مسلو ډېر بیانونه کول هغه وخت هم دې مشران ته مناظرې ورسره وکړلې دې مشران ته دا خبرې ورسېدې اوس یې لا پر خوله ورکړي دي خو اوس یې هم غلط تکي دا اوس موږ تللو بله جمعه به نو نه وه تېر چهارشنبې دغه به دې په کلي کې میلاد و موږ کوټه کې او کچلاغ کې ودرېدلو
هلته مسجد خراب شوی و مسجد ته ودرېدلو لمونځ مو وکړي چې موږ مسجد ته ورنوتلو یو تبلیغي کاکا ولاړ دی وی لا اله الا الله محمد رسول الله معنا دا ده هر څه د الله تعالی په اراده کېږي د مخلوق په اراده باندې هیڅ نشي کېدلی مخلوق د الله بې ارادې څه نشي کېدلی خبر خو سمه ده خو دا د لا اله الا الله محمد رسول الله معنا نه ده د دروغ وویل دا د اله الا الله معنا نه ده او بیا د لا اله الا الله بله یو مضمون و یو مفهوم و یو معنی لازمي بیا کې چې کوشش وکړي د محمد رسول الله معنا نه ده ورسره نو داسې کې سړی وایي چې لا اله الا الله مضمون او خلاصه او مفهوم دا دی چې هر څه د الله تعالی په اراده کېږي بل څوک نسته چې د الله تعالی د ارادې خلاف عمل وکړي او محمد علیه السلام د الله رسول دی چې دا مور سره ووایي لا یو خبره ده او کوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا معنا چې هر څه د الله تعالی په اراده کېږي دا خو دې خبره دې سمه ده عقیده خو دا دې درواغ وویل چې دا لا اله الا الله معنا ده دا د لا اله الا الله محمد رسول الله ترجمه او معنا نه ده ښه نو دا عام تبلیغان ته په خوله وکړي تاسو موږ تاسو به څه عقیده لرو تبلیغان په بلا وویل چې هغه پسې پرېږده موږ تاسو به عقیده دا لرو چې په وسم پرې ورشئ استعامیان خلک پکې ننوتلي غریبان بعضې هسې ګمراهان کړي خلکو په مخه کړي بعضې خې پاخه مادر ترکس مادران دي هغې د سره سره هغه عقیدې ته روزل سوي خلک دي بعضې عوام خلک غریبان نه پوهېږي دي په مخه کړي موږ تاسو به دا عقیده لرو چې هر څه د الله تعالی په اراده کېږي د الله تعالی د ارادې بغیر څه نشي کېدلی خو د مخلوق عمل کسب مخلوق کی فاعل کاسب بنده دی کوي موږ تاسو اراده د الله تعالی د اله العالمین په اراده باندې کیږي نور کوي موږ تاسو عمل موږ تاسو کو کسب موږ تاسو کو خپل په اختیار کو به اختیار هم نه یو په دې کسب او په دې عمل کې خپل په اختیار کو داغه خپل اختیار دی خپل کسب مو دی خپل عمل مو دی دی وایي بنده اختیار نشته بنده مازی او جامد دی لکه بل څوک چې ریموټ په لاس کې دور زغلی مریا بنده خپل اختیار لري خپل هوش لرو چې اوس موږ وناستو سبقان وایي دی خپل هوش لرو نو داسې عقیده به ساتي شه چې هر څه د الله تعالی په اراده کېږي خو کوونکی کاسب و فاعل څوک دی بنده دی دا خبره در دا ځای پرې وخلاص دا زموږ تاسو څوارلسمه عقیده د الله تعالی په حق له موږ تاسو عقیده ساتل شه در دا ځای پرې دا 14 عقیدې موږ ولرلې چې الله تعالی صفات او د الله تعالی په باب کې د ارادې او د دې په باب کې د عقیدې اخلاص دوی رانه موږ دلته لیکل دي فائدہ هغه یو دا چې الله تعالی په خوب کې لیدل کېدای شي جمهور علما د مذهب دا وایي چې الله تعالی کې چا په خوب ولیدي دا صحیح خبر ده الله تعالی لیدل کېدلی شي لیکن په زړه باندې نه په سترګو د سر په سترګو څوک په دنیا کې الله تعالی نه شي لیدلی هیڅ څوک یې نه شي لیدلی او هیڅ چا نه دی لیدلی الا ماشاء الله بعض علماء کرام وایي لکه قاضي صاحب قاضي عیاض رحمه الله وایي چې د محققینو مذهب دا دی چې یو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې لیدلی نور هیڅ څوک نه لیدلی شي نه په دنیا کې نه چا لیدلی هغه کې اختلاف دی چې یا نبی علیه السلام خپل د سر په سترګو ولیدي که نه بعض علما وایي نه لیدل د سر په سترګو بعض وایي خو په خوب کې په زړه باندې لیدل خوب کې د زړه لیدل دي د الله تعالی جل جلاله لیدل کېدلی او ډیرو سلف علماو په خوب کې لیدلی پخواني علماو لیدلی دي خو دونه قدر دي تعبیر بیان کړي په خوب کې الله تعالی ویلي دا ویل سي الله تعالی می بلا کیف په خوب باندې ویلي څنګه دی ولیدي څه رقم وو په څه شکل په څه صورت دا ذکر کو خاص کر مرتضی د عقاید امام ابو منصور ماتوریدی رحمه الله پر دا خبر رد کی زو کوي ما الله تعالی په خوب لیدي پر دې رد کړی دي علما وی دا رد پر دا تعویل او پر تفسیر باندې دي دا څه بنوي چې الله تعالی می دغه رقم ولیدي دغه سرنګ دغه شکل دغه صورت دا بیان یې رد کړی دي پر دا سړی نه بیانې ځکه دا مجسمه عقیده ده د خلکو ذهن ته جسم ورولې او د جسم مجسمه عقیده ده کفر عقیده ده چې نن سبا کې اکثر وابیان په دغه مجسمه په عقیده مبتلا دي نو څنګه بکې دا کېدل شي چې الله تعالی په خوب ولیدل چې خو تعبیر به مولا شریف الله خو نه ځنی کوي دا به نه وایي چې الله تعالی په خوب ولیدي داسې و یا داسې و دا به نه بیانوي دا هغسې وایي چې الله تعالی بلا کیف مې په خوب ولیدي اله العالمین بلا کیف په خوب کې دا راته وویل یا دا پېښ شول پروا نه کړي سر په خلاص
حضرت امامنا امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه سل واره په خوب ولید امام صاحب مبارک سل واره الله تعالی په خوب باندې لیدل جل جلاله سلام وارین پښتنه زین وکړل یا الله په ورځ د آخرت ستاره عذاب انسان په چیش خلاصیږي اله العالمین ارتوي سبحان الابد الابد سبحان الواحد الاحد سبحان الفرد الصمد سبحان الرافع السماء بغير عمد سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عدد سبحان من بسط الرزق ولم ينس أحد سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ده سهار ما شام وای د اخرت عذاب بخلاص سر بخلاصو کنه سل واره الله تعالی په خوب باندې امام احمد بن حنبل صاحب مبارک د بل مذهب امام چ دی هغه ما په خوب کې پښتنه ځنی وکړل الله تعالی سلسله مذهب امام دی چې افضل عبادت کم یو دی الله تعالی ته ویل مل الله کم بهتر عبادت دی و اله العالمین رتوی جواب راکې چې تلاوت د قران کریم د قران په کریم تلاوت کو دغه بهتر وي مال بفهم او بغیر فهم چې سړی د تلاوت کې چې پر معنا کې تصور فکر کوي او کچیر تصور فکر نه غواړي و اله العالمین تل بفهم او بغیر فهم کې تصور فکر په معنا کې کوي نه کوي بهترین عبادت داري چې د الله تعالی جل جلاله د کلام پاک تلاوت په دې الله تعالی راضي کیږي امام ابن سیرین رحمه الله د تعبیر رؤیا یو امام دی په ټول دنیا کې ګوره تابعی دي صحابه دي دغه مشهور تعبیر د رؤیا د خوبو تعبیرونه چې کړی دي مشهور تعبیرونه هغه د کړی دا سکلک معبر چې د خوب ترجمه به وکړل متصل باغ څخه چون چرانه کړل صد بخلاص دي صحابه مبارکان دي هغه کچاله تعالی په خوب ولې د سړی به جنت ته داخل او د غمو بخلاص نبراس د شرح العقائد په شرح کې په 280 صفحه کې دا مسأله په تفصیل باندې ذکر ده چې الله تعالی په خوب باندې لیدل کېدلی سر په خلاص وکنه نو نن به دغه عقیده سي در دا ځای پرې ودرو اللهم هل بلغت وما علي